بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو څنګه یاست؟ هیله لرم چې جوړ روغ اوسئ او خپل درسونو ته په ښه وجه دوام ورکوئ. زموږ دغه ویډیوګانې چې تاسو په اساس کې د یوټیوب د لارې او یا هم د تلویزیون د لارې تاسو د اساس کې قرار لري، نو هیله مو دا ده چې په پوره غور سره یې وګورئ، خپل زده کړې ته زیاتوالی په برخه کې. دا دی بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې حاضر یم د 10م ټولګي د کیمیا مضمون 18م لوست تاسو ته تشریح کوم. د دې لوست عنوان دی د انتقالي عناصرو خواص. خو مخکې دی چې زه د انتقالي عناصرو خواص باندې خبرې وکړم، زه غواړم په تیر درسونو باندې م یوه رڼا واچوم. په تیر درس کې مونږ په جدول کې آیوني شعاع او د هغوی تناوب په جدول کې په پریودونو او ګروپونو کې تاسو ته تشریح کړی وه او یوه کورنۍ دنده مو هم درکړې وه. خدای دې وکړي چې هغه کورنۍ دنده مو هم حل کړې وي. په تیر درس کې مونږ آیوني شعاع تشریح کړې وه. آیوني شعاع هم داسې تعریف کړې وه چې د هستې څخه تر آخریني مداره چې الکترون ورکوي یا الکترون اخلي، کوم شعاع چې ده دا د آیوني شعاع په نامه یادیږي. او موږ ویلي وو چې په انیون کې آیوني شعاع زیاته ده او په کتیون کې آیوني شعاع کمه ده، او په اتم کې د کتیون څخه زیاته او د انیون څخه کمه ده. په همدې ترتیب راځو نن موږ د انتقالي عناصرو خواصو باندې خبرې کوو، یا ترانزیشنل الیمنت یا انتقالي عناصر په نامه هم یادیږي. انتقالي عناصر د ډي بلاک او اف بلاک پورې اړوند دي، یعنی د دوی کوم الکتروني جوړښت چې موږ که چیرې وویشو الکترونونه په فرعي سویو باندې، آخرینی الکترون د ډي په فرعي سویه کې ځای په ځای کیږي. د مثال په ډول که چیرې زه اسکاندین یم چې اتومي نمبر 21 د ده الکتروني جوړښت زه تاسو ته ولیکم. لیکو چې 1s2 2s2 2p شپږ 3s2 3p شپږ 4s2 3d یو لس شل 21. یعنی آخرینی مدار کې د دوی کوم الکترونونه چې دي ولې انتقالي عناصر وایي، تاسو پوهېږئ چې کوم آخرینۍ سویه د اس ده چې موږ په اصلي ګروپونو کې ویلي وو، مثلا د اس بلاک کې دا ویلي وو چې ولانسي الکترونونه یې د اس په آخرینۍ سویه کې شتون لري. خو دلته د اس او د ډي څخه الکترونونه په تعاملاتو کې ونډه اخلي. نو مخکې د آخریني مدار نه یو مدار مخکې الکترون په تعاملاتو کې ونډه اخلي، نو په همدې خاطر انتقالي عناصر هم وایي ورته. په همدې ترتیب کې چیرې موږ د جاستو الکتروني جوړښت ولیکو. جاست تاسو پوهېږئ اتومي نمبر یې 30 دی. 1s2 2s2 2p شپږ 3s2 3p شپږ 4s2 3d لس. ځینې استثناګانې د دې بلاک عناصرو کې شتون لري چې د هغوی هغه متحول ولانسونه دي. په همدې ترتیب مخکې د آخریني مدار نه یو سویه وړاندې هم دوی الکترون په تعاملاتو کې شریک ږدي یا یې بایلي، چون اکثرا فلزات دي میل د دې لري چې الکترون له لاسه ورکړي، یعنی الکتروپوزیتیف دي. او کوم استثناءات چې دلته شته ځینې زه تاسو ته یادونه کوم. موږ یو انتقالي عناصر لرو، یو دننني انتقالي عناصر. یعنی موږ انتقالي عناصر داسې تعریفوو چې هغه عناصر چې د آخریني مدار یا آخري قشر څخه یو قشر مخکې الکترون په تعاملاتو کې برخه ولري یا ولانسي الکترون تشکیلوي، او د ننني یا داخلي انتقالي عناصر هغه عناصر دي چې دوه مداره یا دوه قشره مخکې د آخریني مدار څخه دوی الکترون په اشتراک کې دي یا بایلي یا ولانسي الکترون تشکیلوي.
چې موږ انتقالي عناصر د ډي بلاک عناصر وایو او د ننني یا داخلي انتقالي عناصر چې دي هغه د اف بلاک عناصر دي. موږ وویل چې د دغه عناصرو کیمیاوي تعاملاتو کې چې الکترون ونډه اخلي د ډي او د اس څخه د ډي او اس په فرعي سویو کې او په اوربیتالونو کې شتون لري. کوم تشریح چې موږ مخکې کړې وه د اصلي ګروپونو په اړه په فرعي ګروپونو یا په ډي بلاک یا د اف بلاک عناصرو کې هغه تشریح لږ تفاوت لري. د مثال په ډول موږ د اس بلاک د پی بلاک عناصرو کې چې کوم ګروپونه موږ تشریح کړي وو ویلي مو چې هر عنصر چې په هر ګروپ کې شتون ولري یا موقعیت ولري هلته د الکترونو د ولانسي الکترونو یا د آخري قشر الکترونو تعداد یا شمیره د هغوی د ګروپ د شمیرې سره برابره ده. خو په ډي بلاک کې یا د فرعي یا انتقالي عناصرو کې دا صدق نه کوي، یعنی د دوی د ګروپ نمبر او د ولانسي الکترونو تعداد سره برابر نه دي. بل موږ د اس بلاک او پی بلاک کې ویلي وو چې دوی په تعاملاتو کې چې کوم الکترون ونډه ورکوي د اس بلاک کې یوازې د اس اخري فرعي څخه د اخرینۍ فرعي سویې څخه الکترون په تعاملاتو کې ونډه اخلي او په پی بلاک کې چې دي د اس او پی. نو په ډي کې هم د اس څخه او هم د ډي څخه الکترون په تعاملاتو کې د لاسه ورکوي یا شریک دي یا رابطه جوړوي. نو د دوی ترتیب دلته اصلي ګروپونو کې تاسې ګورئ چې د اول اصلي نه شروع دی تر اتم اصلي پورې چې نجیبه غازات دي، خو په فرعي ګروپونو کې دا خبره نشته. د دریم فرعي ګروپ نه شروع تر اتمه پورې او اول دویم بیا وروسته د اتم څخه راځي. دلته درې ګروپه چې کوبالت، نکل او مس یې نمایندګان دي. دوی د اوسپنې، کوبالت، نکل دغه درې ګروپه په اتم ګروپ کې شامل دي. د دوی د ځینې کیمیاوي او فزیکي خواصو د مشابهت له مخې په یو ګروپ کې مطالعه کیږي. بل د ډي بلاک عناصرو یوه ځانګړنه دا ده چې اوربیتالونه چې دي د ډي بلاک یا د ډي فرعي سوي کې د دوی ترمنځ فاصله زیاته ده نسبت د اس او پی اوربیتالونو. یعنی که چیرې موږ مثلا د پی دوه اوربیتاله په نظر کې ونیسو، مثلا پی ایکس او پی وای، که چیرې د دوی د دغو اوربیتالونو ترمنځ فاصله 1 سانتي متر وي نو په د ډي فرعي سویو اوربیتالونو ترمنځ چې کوم فاصله ده هغه مثلا 60 سانتي متر وي، یعنی 60 چنده زیاته ده د دوی ترمنځ فاصله. دغه د فاصلې زیاتوالی د دې باعث کیږي چې د الکترونو هغه د دافعي قوا چې ده اغیز یې کم شي او د دوی ترمنځ هغه ثبات حالت منځته راشي. یعنی د پی اوربیتال که موږ په نظر کې ونیسو که چیرې فاصله د دوی ترمنځ 1 سانتي متر وي نو د ډي په اوربیتالونو کې موږ داسې ویلی شو چې د دوی ترمنځ فاصله 60 چنده ده زیاته ده نسبت د پی اوربیتالو. په همدې ترتیب د مخکې تشریح کړل چې دغه عناصر هم د اس څخه الکترون په تعاملاتو کې ونډه ورکوي او هم د ډي څخه. د مثال په ډول که چیرې موږ اوسپنه په نظر کې ونیسو، اوسپنې نمبر اتمي نمبر تاسې پوهېږئ څو دی؟ ماشاءالله 26. د ده اتمي نمبر 26 دی. که چیرې د ده الکتروني جوړښت زه ولیکم تاسې پوهېږئ چې دی تقریبا د آرګون سره برابر ده، یعنی آرګون
د نجیبه غازات د جملې څخه دی. هر عنصر کوشش کوي چې د آرګون یا نجیبه غازاتو الکتروني جوړښت ځان ته غوره کړي، نو په همدې خاطر دوی الکترونونه د لاسه ورکوي، الکترون اخلي او الکترون په شریک ږدي تر څو هغه اوکتیت یا اتګونې قانون ځان ته برابر کړي. آرګون تاسې پوهېږي چې 3D لاس وښي 3D شپږ او څلورس دوه الکتروني جوړښت لري. یعنې که چیرې مکمل د اوسپنې الکتروني جوړښت ولیکو، آخرنی الکترون د دې په اوربیتال کې ځای په ځای کېږي. موږ دا کولی شو چې داسې هم ولیکو د الکتروني جوړښت له مخې، یعنې 4s2 3D شپږ. اوسپنه په عادي حالت کې اس فرعي سویه کې دوه الکترونه لري او په دې فرعي سویه کې شپږ الکترونه لري. کله چې دی په تعاملاتو کې ونډه اخلي، اوسپنه متحول ولانس لري. که چیرې دوه الکترونه د لاسه ورکړي، یعنې اکسیډیشن نمبر یې مثبت 2 مثبت 3 دی اکثرا، نو که چیرې موږ هغه اوسپنه چې دوه مثبت چارج لري، یعنې کاتیون دی، د ده الکتروني جوړښت په نظر کې ونیسو، تاسو پوهېږئ چې 4s 0 کېږي 3D شپږ. یا ځینې کتابو کې دا داسې لیکل شوي چې 3D لاس 3D شپږ 4s 0. په همدې ترتیب کې چیرې موږ اوسپنه چې مثبت 3 اکسیډیشن نمبر لري، د دې جوړښت چې د نجیبه غازاتو د آرګون سره شباهت لري، لیکلی شو چې 3D 5 4s 0. تاسې ولیدل چې دلته دوه الکترونه اس کې شتون درلوده او شپږ الکترونه په ډي فرعي سویه کې. کله چې اوسپنه مثبت 2 اکسیډیشن نمبر ځان ته غوره کړي، یعنې دوه الکترونه د لاسه ورکړي، هغه دوه الکترونه د اس څخه د لاسه ورکړي. او که چیرې 3 اکسیډیشن نمبر ځان ته غوره کړي، یعنې 3 ولانس ځان ته غوره کړي، د ډي څخه هم یو الکترون د لاسه ورکوي، یعنې دوه الکترونونه د اس څخه یو الکترون د ډي څخه د لاسه ورکوي. نو په همدې خاطر دې ته موږ د ډي بلاک یا انتقالي عناصر هم ویلی شو. موږ دې درس کې تاسو ته تشریح کړل چې د ډي بلاک عناصر چې دي هغه عناصر ته ویل کېږي چې د دوی الکترونونو ویشنه په فرعي سویو کې په ډي فرعي اوربیتال کې ځای په ځای کېږي، یعنې اخرنی الکترون د ډي فرعي سویه کې ځای په ځای کېږي. مثال مخکې هم کار وکړه تاسو ته. بل ځینې ځانګړنې چې درلودلې هغه دا وي چې دوی لکه د اصلي ګروپونو په شان نشي کولی چې د ګروپ د نمبر په اساس ولانسي الکترونونه ولري، یعنې دوی برسیره پر دې چې د اس فرعي سویې څخه په تعاملاتو کې د الکترون ونډه ورکوي، د ډي فرعي سویې څخه هم الکترون ته ونډه ورکوي. بل ترتیب هم د دوی د دریم څخه شروع کېږي تر اتمه پورې، وروسته به یو دوه لیکل شوي دي. یعنې د دوی ترمنځ چې کوم ترتیب دی لکه د اصلي ګروپونو په شانتې نه دی چې د اول نه شروع او تر اتمه پورې ختم شي. بل دوی ځان ته ځینې استثناګانې هم لري. زه به دغه استثنا تاسو ته ولیکم. د ډي بلاک عناصرو کې د مثال په ډول مس که موږ په نظر کې ونیسو، مس اتمي نمبر یې 9 دی. د دې الکتروني جوړښت کې زه ولیکم 1s2 2s2 2p شپږ 3s2 3p شپږ 4s2 3d 4 دی لاس دی شل 3d 9. دلته دغه حالات د مس او کوم عناصر چې په دغه ګروپ کې شتون لري، یعنې 4s2 3d 9 ثبات نه لري، نو دغه حالت 4s1 3d لاسو ته رسیږي. یعنې په تعاملاتو کې هم یو الکترون د اس څخه او یو الکترون هم د ډي څخه د لاسه ورکوي.
دا یوه استثنا وه چې موږ د مس په ګروپ کې په همدا ترتیب په شپږم ګروپ کې چې کرومیم دی او دغه استثنا شته چې هغې کې 4s 2 او 3 دي 4 دي او بیا یو الکترون د اس څخه ډي ته انتقالیږي. نو موږ د دې درس نه ځینې شیان زده کړل، هغه دا چې په دې بلاک کې چې کوم عناصر دي د دوی هغه فضایي جوړښت چې دوی ځان ته غوره کوي پیچلی دی، دوی کمپلکس مرکبات جوړوي. په همدې ترتیب کوم فاصله چې د ډي اوربیتالونو ترمنځ ده هغه 20 چنده زیاته ده د اس او د پی اوربیتالونو څخه. یعنې موږ مخکې ولیکل چې که چیرې د پی ایکس او پی وای اوربیتالونو ترمنځ فاصله 1 سانتي متر وي، نو د ډي فرعي اوربیتالونو کې دغه فاصله 20 چنده اضافه ده، یعنې 20 سانتي متره کېږي. نو خدای دې وکړي چې د دې درس نه مو څه زده کړي وي. ستاسې د روغتیا او سوکالۍ په هیله کورنۍ دنده در کوم. تاسې یو 50مه صفحه کې یو فعالیت دی، هغه فعالیت به تاسې حل کوئ، کار کوئ. ستاسې کورنۍ دنده هیله مو دا ده چې زموږ درسونه په پوره غور سره تعقیب کړئ. کوم مشکلات چې تاسو ته پیښ کېږي هغه یادداشت کړئ، خپله کتابونه هم مطالعه کوئ. زموږ دغه ویډیوګانې تاسو ته بسنه نه کوي، هم ویډیو وګورئ او هم خپله کتابونه مطالعه کړئ تر څو ستاسې هغه مشکلات حل شي. دا و زموږ نننی درس. تر بیا مو په الله سپارم. د خدای په امان.